نوجوانان واورئ دا حدیث رضان سره نوٹ کئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی دی دا زما فتوی نه او صحیح حدیث ضعیف نه فمن ترکها فقد کفر چا چې مونږ پرې خو د کافر شي خواهش پرستی دا د انسان نمونز خرابی او کم سړی چې خواهش پرست دی دا مونږ گزار نشي کېدلی قرآن کې الله ویلي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونږ سړی د بې حیا نه منع کوي د منکراتو نه منع کوي کم سړی چې فحاش دی دا مونږ گزار نشي کېدلی او چې کم مونږ گزار دی دا فحاش نشي کېدلی واتبعوا الشهوات خواهشات پسې اور پسې شول فسوف یلقون غیا زر دې چې دیو با د سزا سرکشي سره میلاو شي مخامخ بشي ان قریب د خپل دی ګناه سزا به وڅکي بل آیت کریمه کې الله فرمایي اخیری سورۃ کې فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون هلاکت د مونږ کوونکو د پاره چې کوم د خپل منځون نه غافل دي الله او تخیری کړي فویل هلاکت ته ولا بل آیت کریمه کې الله فرمایي کله چې جهنميان جهنم تلاړ شي جنتیان جنت تلاړ شي جنتیان به د جهنميان سره مکالمه کوي خبرې به کوي او تپوسونه به کوي یو تپوس به دا کوي ما سلککم فی سقر تاسو د جهنم ته څه شي راوستلی وي هغوی به نور څه نه وایي دای ندی ویلی لا اول نمبر چې مونږ زنا کوله اول نمبر یې دان دی ویلی چې مونږ شراب څکل اول نمبر یې دان دی ویلی چې مونږ خواهش پرستی کوله قالوا لم نک من المصلین جهنميان به وایي مونږ د جهنم ته ځکه راغلي چې مونږ مونځ نه کوو دا د الله کلام دی ځان نه قالوا لم نک من المصلین لاول نمبر دا ذکر کړی مونږ مونځ نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نمبر حدیث آداب کړی صحیح مسلم کی حدیث ته ان بین الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه د سړی او د کفر او د شرک په مابین کې فرق چې کوم دی هغه مونځ دی چا چې مونځ پرې خوده دی شرک ته کفر ته وراوښته دا زما فتوا نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده فتوی زه نه لګوم مفتی نه یم فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی بل حدیث کې راغلی امام منذری ترغیب الترهیب کی نقل کړی شیخ البانی رحمه الله ته صحیح ویلې دی مشکات کې نقل لې نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته نصیحت کوي لا تترك الصلاه لا تترك صلاه مكتوبه فرض مونږ ګره شرط پرې نه دی متعمدا په قصد باندې وره قصدا مونږ پرې نه دی فمن تركها عمدا چا چې قصدا مونږ پرې خود فقط برئت منه الذمه دا ور د الله ذمه او چت شوا د الله دا غنه برئت ته دا الله نه جدا دی والله د دنه جدا دی